د برېښنایي حکومتولۍ پر لور یو بل ګام. مالیې وزارت فساد سره د کلکې مبارزې او سوداګرو ته د غوره او پر وخت خدمتونو وړاندې کولو په موخه د هیواد په ټولو ګمرکونو کې ډیجیټلي او انالوګ تلې فعالې کړي دي. د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست په ګمرکونو کې د وارداتي او صادراتي توکو د کره وزن معلومولو او د ملي عوایدو له تېښتې څخه د مخنیوي په موخه د افغانستان اسلامي امارت د فتح څخه وروسته د هیواد په 14 محصولي او سرحدي ګمرکونو کې 15 انالوګ او 8 ډیجیټلي تلې ترمیم او فعالې کړي دي. دغه انالوګ تلې د هیواد په ګمرکونو کې اړتیا ته په کتو د 22 او 13 مترو په اوږدوالي سره نصب شوي دي چې ډېر ژر به د برېښنایي سیستم لارې مرکز سره هم وصل شي. د ګمرکونو لوی ریاست په هڅو د هیواد په 4 ګمرکونو فراه، خوست، نیمروز او دنډي پټان کې 4 نوي انالوګ تلې نصب شوي دي چې له دې سره اوس مهال د هیواد په ټولو ګمرکونو کې برېښنایي تلې فعال او د سوداګریزو توکو د وزن معلومولو په موخه ګټه ترې اخیستل کیږي. او همدارنګه د سپین بولدک او اندخوی په ګمرکونو کې د وارداتي توکو د چټکو طی مراحلو په موخه د 2 انالوګ تلو د نصبولو چارې هم روانې دي. د یادونې وړ ده چې د یادو تلو د ترمیم او نصب بودیجه د هیواد د داخلي عوایدو څخه تمویل شوی او د افغاني شرکتونو لوري یې کارونه پای ته رسیدلي دي. ګام پر ګام د برېښنایي حکومتولۍ پر لور.